مؤمن ورورا ورشات حاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا قرآن الكريم التفسير ابتداء کو پنوم دا الله سره او دا الله نمرسته غواړو. او الله رب العزت توفیق راکی د بیان او د اوریدو. او الله رب العزت زما د خلی ناغه سره وباسي چې الله پې راضي او هغه څه نه دی الله موږ ساتي چې الله پې راضي نه وي. او الله رب العزت موږ له دومره ژوند او صحت راکي چې د هغه دا کتاب پکې بار بار واورو. او الله رب العزت زمونږ دا ناسته زمونږ دا اورېده دا بیانول دا دې الله قبول کړي. ما پرون دا خبره ذکر کړې وه چې موږ به کوشش کوو چې خبره په اوله کې مختصري نو بیا اخرني صورتونو ته به لږ وخت میلاو شي. د قرآن کریم ابتداء د سورة الفاتحه نه کېږي. سورة الفاتحه او په قرآن کې یو سل څوارلس سورتونه دي. ولې الله رب العزت دا قرآن ټول یو صورت نه ګرځوي؟ څه حکمت په دې کې چې دا یو سل څوارلس سورتونو ته تقسیم شو؟ په دې کې ډېر حکمتونه دي. یو حکمت دا دی چې هر صورت ځان له موضوع ده. کله یو عالم تقریر شروع کی کنه درس نو نن د درس موضوع ده، سبا له بل درس کې نو نن د درس موضوع ده. هر صورت یو مستقل موضوع مقصد لري. بل دا چې انسان بیا د قرآن کریم تلاوت نه مړیږي. وجدر چې یو صورت ته ختم کی یو خو ته صورت ته انتظار کوي چې دا به ختمیږي. نو زړه دی او بدن دی او ژبه دی هغه نه ستړي کېږي په دې کې چې ته په انتظار کې چېرې د صورت ختمیږي. بیا بل صورت ته په شوق کې چې بل صورت شروع کړو. دا صرف لوستل نه دي، یادول هم دغه ترتیب دی، لوستل هم دغه دي، بیانول هم دغه دي، تفسیر او ترجمه هم دغه حکمت. کله چې سړی قرآن یادوي نو څه خوشحالېږي، نن مې دا صورت یاد کړو، سبا به دا یاد وم، بل ورځ به دا یاد وم. نو دا پکې یو حکمت دی او د الله رب العزت په هر کار کې حکمت دی. بل دا چې قرآن کریم ټول په یو ځای خو نه دی نازل شوی. څه دی کې په مکه کې نازل شوی دی، څه چې دی هغه په مدینه کې نازل شوی دی، څه چې دی نو هغه نه مکه کې دی نه مدینه کې دی، بس داسې ځایونو کې هم قرآن نازل شوی دی. الغرض حکمتونه پکې نور هم دي، دغه مشهور دي. اولنۍ صورت چې قرآن کې دی هغه دی سورة الفاتحه. سورة الفاتحه دا اولنۍ صورت دی چې پوره نازل شوی دی. پوره نازل شوی مطلب په یو ځای نازل شوی. قرآن کریم کې یو څو سورتونه دي چې هغه په یو ځای نازل شوي دي. نور قرآن کریم کې اکثر سورتونه چې دا په یو ځای نه دي نازل شوي، دا لږ لږ نازل شوي دي. موقع مناسبت سره یا چا سوال کړی دی هغې په جواب کې نازل شوي، نو په یو ځای سورتونه نه دي راغلي. سورة الفاتحه هغه سورتونو کې دی چې په یو ځای الله رب العزت رالیږلی دی. او راجح قول دا دی چې دا په مکه کې نازل شوی دی. دا صورت په مکه کې نازل شوی. چا داسې ویلي دي وي دا په مدینه کې نازل شوی دی، خو قول د هغوی کمزوری دی. او چا داسې ویلي دي چې دا مکه او مدینه کې دواړو کې نازل شوی دی. یو پر مکه کې نازل شوی دی او بیا الله رب العزت را لېږلی و په مدینه کې هم. کله چې قبله د بیت المقدس نه کعبې ته شو نو په هغه ورځو کې الله دا صورت بیا را لېږلی دی.
د قرآن کریم په ترتیب کې دا اولنی سورت دی د نازلېدو په اعتبار سره دا پنځم سورت دی د دې نه مخکې د سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق هغه یو څو آیتونه نازل شوي دي بیا سورة المزمل دی بیا سورة المدثر بیا سورة القلم بیا سورة الفاتحه دا پنځم سورت نازل شوی دی خو مصحف کې چې کوم ترتیب دی په دغه اعتبار سره دا اولنی سورت دی ورسره دا یاد کړئ چې دا ترتیب توقیفي دی یعنی دا صحابه کرامو یا د علماو اجتهاد نه دی چې دا صورت دې ذکر کوي دا صورت دغه ذکر کوي نه رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر کوي دا صورت دلته کوي دا دلته کوي دا موږ سره چې کوم ترتیب دی په قرآن کې دا توقیفي دی دا د شریعت ته طرف نه دی یعنې څه نه چې چا په خپله مرضي صحابه کرامو کې یا وروسته امت کې علما راغلي د هغوی په خپل ترتیب باندې دا یې دی نو راجح خبره دا ده چې دا صورت مکی دی ورسره دا یاده کې قرآن کې بعض صورتونه مکی دي او بعض مدني دي نو تاسو چې کله قرآن کولاو کې مصحف کولاو کې په دې صورت باندې پاسې لیکلي مکی مدني مکی او مدني واضح فرق په دې کې هغه دا دی یا تعریف دا دی عفوا واضح تعریف هغه دا دی چې مکی هر هغه صورت او آیت ته ویل کېږي چې د هجرت نه مخکې نازل شي یعنی رسول صلی الله علیه وسلم له مدینې ته هجرت نه دی کړی او دا صورت یا آیت نازل شوی دي ته مکی وي اگر که هغه د مکې نه بهر مدني هغه صورت او آیت ته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو د دې نه بعد چې سم نازل شوي دي هغې ته مدني ویل کېږي اگر که هغه د مدینې نه بهر لکه بعض آیتونه او صورتونه داسې دي بعض آیتونه رسول صلی الله علیه وسلم باندې تبوک کې نازل شوي بعض په نورو ځایونو کې نازل شوي بعض آیتونه داسې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو راغی مدینې ته او بیا حج له لاړ کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند په اخرنۍ برخه کې هغه حج په دوران کې په رسول صلی الله علیه وسلم آیتونه نازل شوي دي هغه په مکه کې هغه آیتونه ته مدني ویلی کېږي ولې ځکه چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوي دي نو دا د مکی او د مدني تعریف ته مختصر زه کوشش کوم چې خبره مختصري او اسانه په دې باندې خاص هم پوهېږي او عام هم پوهېږي اوس که سړی خبره اوږده کړي نو کله ناکله سړی اوږده خبره باندې پوه نه شي او که چېرته سړی دا راښکاره کوي چې یاره ما له علمي اصطلاحات ډېر راځي ما له عربۍ ژبه ډېره راځي نو په هغې کې اکثر عام سړی خو پرېږده طالب علم پې هم نه پوهېږي چې دې څه وایي نو خبره به مختصر کوو واضحه به کوو سبحان الله مکی مدني په دې کې هم حکمت دی په دې کې ډېر حکمتونه او فرقونه دي یو شان نه دي اوس مکی صورت ته چې وګورې که نه په هغې کې اکثر خبره د عقیدې کېږي وجه دا دی چې خبره ټوله د مکې د مشرکانو سره روانه ده یا د عامو مشرکانو سره هغه وخت کې مسلمانان لږ دي نو خبره د عقیدې روانه ده مکی صورت کې تاسو قرآن کې وګورئ که نه ځان له کور ته لاړې او کولاو دې کړه قرآن او مکی صورت ته وکتو ترجمه تفسیر نو په هغې کې بس اکثر د عقیدې د قیامت بحث پکې ډېر زیات دی ځکه چې مشرکانو کې داسې وي چې هغوی آخرت نه مني دغه شان د عذابونو د پخوانو امتونو قصې پکې ډېرې وجه دا ده چې الله یری دغه خلک که تاسو ایمان رانوړو نو داسې من تباه کړم لکه څنګه چې د پخواني تباه شوي دي دغه شان هغه آیتونه مختصري لکه اوس د دېرشمې سپارې ته وګوره دېرشمه سپاره چې د اکثر مکي صورتونه دي اکثر دا صورتونه څه دي اکثر دا صورتونه مکی دي وګوره ټول لنډ لنډ صورتونه دي او آیتونه هم لنډ دي ولې ځکه چې خبره اکثر د هغه چا سره روانه دي چې هغه قرآن نه مني نو چې نه مني ته ورته اوږدې خبرې مه کوه هغوی غوږ نه ایږدي مختصر خبره ورته وکړه چې اثر پرې وکړي او دا زمونږ دپاره هم فایده ده چې کله ته یو دې سړي ته نصیحت کوې که نه چې هغه د دین نه لرې دی مسلمان دی خو دین نه لرې دی نو ډېره اوږده قصه ورته مه راله مختصر خبره ورته وکړه او داسې ورته وکړه چې د ده په زړه اثر بیا مدني صورتونه ته راشه اکثر په دې کې د عباداتو خبره د احکام د حلال او حرام
ولې ځکه چې غالبا خبره هغه د مسلمانانو سره روانه ده. بیا په دې کې د جهاد باس دی ځکه چې مخکې مکی دور کې مسلمانانو باندې جهاد لازم نه کمزوري. مدني دور کې بیا مسلمانانو الله زور ورکړ. دغه شان د یهودو نصارو باس په مدني صورتونو کې ډېري ولې ځکه چې مدینه کې یهود اوسېدو او نصارا وبکې تلو راتلو. دغه شان هغه ایتونه اوږده اوږده صورتونه مو اوږده ایتونه مو اوږده ځکه چې خبره د مسلمانانو سره روانه ده نو ښه تفصیلي روانه ده او هغو ته وګږدي ورسېدی به که نه. دا فرق په مکې او مدینې کې او که چېرته چا ځان ستړی کړو لږ څه یې لیکل نو فایده به موږ له راکړي که نه ما له به راکړي زه بیا چاپ کوم د هغه فایده به یې خپله که چې دا قرآن د علم دا د انسان نه یېرېږي. اوس پته وي چې که الله تاسو له داسې دماغ درکړي تاسو نه یېرېږي جدا خبره ده. او موږ خپل ځان یې دومره وخوشو د دې خبرو سره الحمدلله او چې بیا هم سړی چې ته کتاب ډېر وخت ونه ګوري یا د درس و تدریس نه لري چې سړي نه دا خبرې ذهن نه وځي نو که چېرته سړی ځان ستړی کړي نو دا به عبادت وي دا به هم عبادت وي او فایده پکې لویه دی چې سړی که بیا دا خبره چېرته ځان له ګوري نو دا دی چې زر به دته دا مسله مخې ته راوړي او ذهن کې پرتی خو یېری شي نو کله چې دې ته وګوري خبره او بیا راتازه شي نو فایده اولنۍ او اخرنۍ ستاسو ده. که څوک بخل کوي چې یاره دته ترې فایده میلاویږي نو ما ته د چا په لیکلو کې فایده نه میلاوي او د چا په نه لیکلو کې نقصان نه میلاوي. نو که دا د چا سوچي نو دا به خام خیالي ده کمزوری سوچ به چې زما د لیکلو نه استاذ ته عالم ته فایده رسي او زما د نه لیکلو نه پرېږده چې سم نقصان ورته ورسي نو نه فایده شتي نه نقصان شتي. فایده او نقصان د انسان خپله ده. دا صورت مکی دی. ګوره دا مونځ الله رب العزت فرض کړی دی په مکه کې مونځ فرض کړی دی په مکه کې او بغیر د سورې فاتحې د مونځ نه کېږي. یو پې دا دلیل دی. بل الله قرآن کوي په سورة الحجر کې ولقد آتیناک سبعا من المثاني والقرآن العظیم ما تعالی هغه اووه ایتونه درکړي دي چې بار بار لوستلی کېږي. هغه اووه ایتونه مراد سورة فاتحه ده والقرآن العظیم قرآن العظیم هم د سورة فاتحې ته او دا مکی صورت دی نو چې دا صورت مکی دی او دا خبره پکې الله کړې ده نو دا دلالت کوي په دې باندې چې سورة فاتحه مدنی ده مکی ده. سورة فاتحه مصحف په ترتیب کې دا اولنۍ صورت دی. الله اکبر. ګوره کله چې یو عالم خطبه کوي یا درس کوي که نه نو دا مقدمه چې کومه دې ته په عربۍ کې وایي دیباجة الخطبه د خطبې ابتدا ښایست نو دې اوله یو څو خبرې شروع کړي تمهید کېږي بیا د هغې نه بعد تفصیلي خبرو ته ور واوړي. دغه شان دا د قرآن دې ته ویل کېږي دیباجة الخطبه. قرآن ابتدا د دې ځینې کېږي مختصر صورت خو هغه صورت چې مقاصد د قرآن پکې ټول راجمع شي په قرآن کې چې څه دي هغه دلته شته. نو د یو سړی ما ته وایي چې زه خو پرې نه پوهېږم نو ته چې ته ځان پوه که پوه به شي ستا څه خیال دی ته به ویده شي او سهار راپاسې په هر څه به پوه که نه جبریل علیه السلام ته انتظار کوي چې هغه راشي او تا پوه کړي ته ځان پوه که کښېنه د یو عالم سره کښېنه د یو استاد سره چې تپوس دې وکوه څنګه د قرآن کې چې څه دي د نور قرآن کې هغه دلته شته هغه څنګه دي نو هغه به تا پوه کړي او دا خبره به رام شي انشاءالله. په دې صورت کې کم کلمات چې دي لکه الحمد لله رب العالمین دا ټول 20 کلمات دي په دې کې او دا فایده ده کې په دې کې یو سل څلوېښت حروف دي ټکي پرون موږ خبره ذکر کړې وه الف لام میم ته ووایه دا څو ټکي شو 3 ټکي شو 3 حروف شو په دې کې دي یو سل څلوېښت او په یو ټکي باندې څو نیکیان دي 10
ته چې سوره فاتحه وایې څو نیکیانې شو؟ څوارلس سوه. دا صرف د لوستلو، بیا د بیانولو، د تفسیر، د ترجمې، د یادولو، دې ته د کتو، د دې هر څه الله تعالی اجر درکوي او الله اجر د دې نه هم زیاتوي. په دې کې اووه ایتونه دي، په دې باندې اتفاق د علماو دی. په دې کې اووه ایتونه دي، خو بعضو علماو د قول مطابق د بسم الله هم آیت دی. بسم الله څه دی؟ آیت دی. نو هغوی بیا انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ټول یو آیت شماري. تاسو سره مصحف کې په انعمت علیهم باندې آیت ختم دی که نه دی؟ نه دی ختم. معنی دا چې دې مصحف کې سوره فاتحه سره بسم الله آیت شمارلی دی، او بسم الله چې ختم شي دلته آیت نمبر 1 لیکلی که نه دی؟ لیکلی. دا د بعضو علماو رایه ده، او د بعضو دا قول دی چې نه، دا اووه ایتونه دي بغیر د بسم الله نه، او دې مسلې له راځو. او راجح خبر هم دا ده دلیل په اعتبار سره چې د بسم الله د سوره فاتحه آیت نه دی، د سوره فاتحه ځان له مستقل اووه ایتونه دي. نو بیا انعمت علیهم دلته بل آیت شو، دا شپږم آیت شو. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا څوم آیت شو؟ دا اووم آیت شو. او دا مسله به راشي انشاءالله. کله چې موږ بسم الله باره کې خبره کوو نو بیا به راته په دې دلیل ذکر کوم چې بسم الله څنګه ځان له مستقله ده. سورة الفاتحه د دې ډېر نومونه دي، او د هر شي او د هر چا او د هر څه چې نومونه ډېر شي د دلالت د هغه په عظمت باندې کوي. نو سوره فاتحه ډېر نومونه دي، بعضو مفسرینو سره پاسه 20 نومونه دي ذکر کړي دي، سره پاسه 20 نومونه. او منځ کې چې دا خبره ذهن لراله که څوک دا وایي چې زه به د تېر شوي کال دوره تفسیر واورم او دا خبرې ټولې هلته دي، نه دې کال به کوشش کوو چې خبرې جدا وي. فایده به دله دا درکوي که چېرته درس ته راتلو نه مخکې تا یو درس روزانه اورې، لویه فایده به راته ملوي. لکه د مخکې نه به ته ذهني هغې ته سې تیار یې. نو بعضو علماو د دې سره پاسه 20 نومونه شمارلی دي. موږ به یو څو مشهور ذکر کړو. سورة الفاتحه، الفاتحه مشهور نوم دی، دا ټولو ته معلوم دی. ولې دې ته فاتحه وایي؟ ځکه چې په دې سره افتتاح د کلام د الله کېږي. دې ته فاتحة الکتاب هم وایي. نو سورة الفاتحه یا فاتحة الکتاب دا یو نوم دی. دې ته الکتاب هم ویل کېږي، او دې ته القرآن هم ویل کېږي. الکتاب، القرآن. په عربۍ کې مور ته وایي، او اصل کې د دې ټکي معنی ده د واپس کېدو ځای. هغه ځای چې انسان ورته واپس کېږي، لکه څنګه چې بچی مور ته واپس کېږي، دې ته ویلی کېږي. نو دې ته الکتاب، القرآن ولې وایي؟ وجه دا دی چې ټول قرآن دې ته واپس کېږي. سوره فاتحې نه علاوه چې سوره قرآن دی دا ټول دې ته واپس کېږي. ها د دې بل نوم دی سورة الحمد. الحمد دا په عربۍ کې حمد او ثنا د دې سورت ابتدا پې شوې ده که الحمدلله رب العالمین. دا موږ په خپله ژبه کې دې ته موږ پلاني د الله حمد ووایو او ثنا یې ووایو. نو عربۍ کې دا حمد دی، په میم باندې سکون دی. نو سورة الحمد، سورة الحمد نه. او دا فائدې ده چې کله کله موږ په پښتو کې یا په اردو کې یا په فارسي کې بعض د عربۍ ټکي د خپلې ژبې په شان وایو، نو هغه هغه شاني نه. که موږ عام دا وایو که نه یاره پلاني د الله حمد ووایي، نو دا حمد خو نه دی، دا څه دی؟ حمد. خو پښتو کې، اردو کې، فارسي کې چلیږي، په عربۍ کې نه چلیږي. دا ته عربي سره لګیا ته وایي چې د دې صورت نوم چې دی سورة الحمد دی، یا به ځان له جاښه جوړه کړي. نو په عربۍ کې غلط دی، او زموږ دې کې چلیږي په دې ځکه چې موږ د عربۍ د ټکي نه پښتو جوړه کړې ده، یا اردو یا فارسي ته جوړه کړې. داسې ډېر ټکي دي چې هغه موږ په دې خپله ژبه کې استعمالوو. داسې چې هغه ټکی د عربۍ ده، خو موږ څه نه څه پکې خپل کار کړی دی او د خپلې ژبې ته هم راړولی دی. نو هغه به دا مطلب نه چې په عربۍ کې هم داسې دی. د
د دې بل نوم دی السبع المثاني، دا نوم په قرآن کې هم راغلی دی او حدیث کې هم دی. السبع المثاني هغه اووه ایتونه چې بیا بیا لوستلی کېږي، هغه اووه ایتونه ما سره به ویښ اوسئ چې بیا بیا لوستلی کېږي. او کم ملګري دا د دې لپاره هم چې زموږ جوش او جذبه ډېری، کم ملګري چې دې سفر کې زموږ سره داسې ملګرتیا وکړئ چې هغه په توجه سره خبره اوري او راځي هر درس له، نو د هغه دپاره به بطور د تکریم زموږ طرف نه خاص صحیح انشاءالله که الله د دورې اختتام ته ورسوو. د دې مقصد زما په کیسه نه دی چې موږ دا خبره په توجه سره وکړو. که خیال هم کړی دی د کیلو د جوماتونه چې په دې کې اکثر د ماسخوتن د لمانځه نه بعد ترجمه کېږي، لیدلي هم دي که نه دي؟ څه پکې زده کېږي، اکثر غوړ بنګېږي. ولې دې ته عادتي ترجمه وایي. اول خو یو څو سپین ږیري ناستي درې څلور، هلک نیم پکې ناستي. اول خو دا مسله ده، دا زموږ شوق دی قرآن سره، دا حقایق دي. تاسو لیدلي که نه دي؟ ښه، د هغې نه بعد بیا مولوي صاحب یا قاري صاحب ترجمه شروع کړه، الحمدلله رب العالمین لکه ما صفتونه خاص الله لپاره دي او لګیا دی روان دي او د یارانو ته ډېره دقه شان وایي. لس منټه پنځه منټه بیا قرآن کې ښکلي او ټول په لاره لګیا دي، موږ ترجمې یې راغلو. نه به پوه شوي دي نه په خوا ورغلي دي، په خوا یې نه دي ورغلي، پوه کېده پرېږده. وضاحت نشتی، توجه نشتی، عالم استاد شیخ ځان ستړی کوي نه، د کلیوالو خپله جذبه او شوق نشتی، تپوس څوک نه کوي، نه استاد تپوس کوي نه اوریدونکي تپوس کوي، ټول پوهه دي. که دغه ماحول چا ماته جوړ کړو که نه، نو ما به د پخوا درس پرېښودی تللی دی، ځکه چې پړق د یو لاس نه نه خېږي. څه به زه محنت کوم نو څه به تاسو کوئ. او بیا راته ووایم چې فایده ګورئ ګټه فایده ده ستاسو، د الله په کلام به پوه شئ. دوه میاشتې موږ کښېنو، دوه میاشتې لږ وخت دی او څومره ځان ستړی کړو په روژه کې، او بیا نتیجه دا راوځي چې څنګه چې راننوتو په اوله ورځ عقل شان ووتو او موږ نقصان وکړو. نو خبره به په توجه واورئ او چې زه سوال کوم د هغې به جواب راکوئ. او کېدای شي زه ملګري نوم ته ووایم چې تا ته ویم د دې څه جواب دی. بله ده ګوره د علم د زده کړې چې کوم مجالس وي که نه، په دې کې سپین ږیري او ځوان او دا قیسې نه وي. موږ ټول مسلمانان یو او موږ ټولو دپاره دا دین زده کول لازم دي. دا صرف د ځوانانو لپاره نه چې ځوانان به تکړه ناست هغو به لیکلو کې هغو به جواب راکړي، باجي سپین ږیري دغه الله بخلی دی. نه، اکثر صحابه کرامو چې د اسلام قبول کړی د عمرونه یې ډېر او بیا دا دین یې زده کړو خلکو ته بیانو، دوی به هم پرېښودو، دوی به صرف زموږ عمرونه ډېر دي. نه، دین زده کول د کوم ځای پورې دي؟ د مرګه پورې. په مرګ به بیا موږ ساه ووته بس پکې څه کېږي. الله یې د هغه وخته پورې موږ له طاقت راکړي. السبع المثاني د دې بل نوم دی، معنی هغه اووه ایتونه چې بار بار لوستلی کېږي. نو سوره فاتحه د منځه په هر رکعت کې لوستلی کېږي، په منځه کې نه ویم، د منځه په هر رکعت کې لوستلی کېږي. که فرضي لمونځ دی، که نفلي لمونځ دی، که د جنازې لمونځ دی، استخاري لمونځ دی، استسقا لمونځ دی، کسوف لمونځ دی، خسوف لمونځ دی، هر یو لمونځ چې صلات الخوف دی بغیر سوره فاتحې لمونځ نه کېږي. دا د رسول الله وسلم حدیث دی. او که امام دی که مقتدي دی او که ځان دی. د دې بل نوم دی القرآن العظیم. الله اکبر. القرآن العظیم یعنې سوره فاتحې ته قرآن ویلی شوی. دلالت کوي په دې باندې چې د قرآن چې کوم مقاصد دي بنیادي هغه په دې صورت کې موجود دي. د دې بل نوم دی سورة الرقیه.
سورة الرقية او رقية په عربي کې څه ته وایي؟ دم ته وایي. او دا مسله ان شاء الله روانه دم ده. دي ته سورة الشفاء ویل کېږي. الشفاء، الشافية، الواقية. او دا درېونه په معنی د دم دي. نو سورة الرقية، سورة الشفاء، سورة الشافية، سورة الواقية. د دې بل نوم دی سورة الصلاة. الله اکبر. او الصلاة څه ته وایي؟ منځه ته. د دې سورت نوم دی سورة الصلاة. او د دې خبره به مراشي. دې ته سورة الاساس ویل کېږي. الاساس او اساس څه ته وایي؟ بنیاد ته وایي. نو د قرآن بنیاد دی. دې ته سورة الکافیه هم ویل کېږي. الکافیه څنګه وته الکافیه؟ ولې؟ ځکه چې دا سورت د ټول قرآن نه کافي دی او ټول قرآن کافي نه دی د دې سورت په مقابله کې. څنګه؟ لکه اوس یو سړی په مانځه ودرېدو، الله اکبر، سبحانک اللهم وي او به یې شروع کړه الف لام میم، سوره بقره یې شروع کړه او سورة الناس به کې ختم کړو. د دې دا رکعت شو؟ ونه شو. یو سړی صرف سوره فاتحه ووایي او بل یو ټکی ورسره ونه وي، دا رکعت شو؟ وشو. نو دا کافي کېږي د ټول قرآن نه، قرآن نه کافي کېږي دې سورې. دې ځکه دې ته سورة الکافي، دې ته سورة الکنز هم وایي. الکنز خزانه. سورة النور هم دې ته وایي رڼا. دې ته سورة المناجاه هم ویل کېږي. جرګه د الله سره. جرګه د چا سره؟ د الله سره. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی راوړی دی، امام ابو داود هم راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الحمد لله ام القرآن و ام الكتاب و سبع المثاني. په درېونه نومونه په دې صورت کې راغلي دي، عفوا په دې حدیث کې راغلي دي. یو بل حدیث ته امام احمد راوړی دی، پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي وهي القرآن العظیم. او دا قرآن عظیم دی. موږ اوس لږ ساعت مخکې هغه نوم د دې په قرآن کې د ټولو نه عظیم صورت هغه سوره فاتحه. که چا دنه تپوس وکړو چې قرآن کې عظیم صورت کوم یو دی؟ سوره فاتحه. په دې به دلیل وموښیم. په صحیح بخاري کې دا روایت ته په نورو کتابونو کې هم شته د ابو سعید رضی الله عنه. هغوی كنت اصلي في المسجد، ما یو پیر په مسجد نبوي کې لمونځ کوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما ته اواز وکړو. نو ما جواب ورنه کړو ځکه زه په مانځه کې وم. چې مونځ مې ختم کو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم خواله ورغلم، ما ته وایي چې رانغلې ما راته اواز وکړو. ما چې یا رسول الله زه په مانځه کې وم. وی راته ویل اعلمنک سوره هي اعظم السور في القرآن قبل ان تخرج من المسجد. زه تا ته نن یو صورت ښیم چې هغه په قرآن په صورتونو کې عظیم شان صورت دی، مخکې د جومات نه د وتو نه. الله اکبر. خو وی نه خو ته په دې ځي. دا مې یو طریقه ده. ته به یو سړی په شوق کې به یې راولي چې لږه تندی او لږ د دې علم قدر ومي. دا علم داسې هم نه دی بې قدره نه دی چې د دې علم قدر وي. زه اکثر د کوم ملګري چې علما دي، دعات دي، زه هغوی ته په شخصي مجالسو کې دا خبره کوم، ما درسونو کې هم کړې. زه ورته وایم دا بعض کسان ګورې دا علم او دا دین سپکوي. ګورې دا داسې هم نه دی چې ته سړي له په زور په خوله کې ورمنډه. یو سړی دین نه غواړي او ته دین ختې، سړی علم نه غواړي ته پورې ختې. نو سړي ته به ګوري او د هغه مناسب به ورسره بیا خبره کړي. وی بیا چې کله وتو اخذ بیدي، زما د لاس یې ونیو. دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه. د ملګرو سره چې کله خبره کوله لاس به ونیو، چې کله به اوس داسې روانو لاس به ونیوله. وی ما ورته چې یا رسول الله د وتو وخو زما د لاس یې ونیو. ما ورته چې یا رسول الله تاسو ما ته ویلي چې زه به دا صورت ښیم. او ما ته ویلي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. دا هغه آیتونه چې بار بار لوستلی کېږي او دا په قرآن کې عظیم شان صورت دی. او د دې یو بل فضیلت ته بیان کوم. سبحان الله. صحیح مسلم کې دا حدیث دی. عبد الله بن عباس وی رضی الله عنهم بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. جبريل عليه السلام د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناسو او د اسمان د طرف نه دې اواز واورېدو.
وی جبریل علیہ السلام د خپل سر اوچت کو بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم دا نن په اسمان کې هغه دروازه کولاو شوه چې دا چېرته د اوسه پورې نه ده کولاو شوې او په دې کې یو ملک یو فرشته هغه راکوز شو فقال هذا ملك نزل الى الارض دا ملک ته په ملائکو کې او دی راکوز شو لم ينزل قط الا اليوم دی چېرته هم نه دی راکوز شوی اول پرې راکوز شو فسلم نو ده سلام واچو او بیا رسول سلام ته ووی ابشر بنورین قد اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک د تعالی زیرې د دوو رڼاګانو در کوم داسې رڼاګانې چې هغه الله ستا نه مخکې یو نبي له هم نه دي ورکړي فاتحة الكتاب سورة فاتحة وخواتيم سورة البقرة او د سورة بقرې اخرني آیتونه دا الله یو نبي له هم نه دي ورکړي داسې صورت معنی دی چې داسې صورت په یو آسماني کتاب کې هم نشته دا دومره عظیم الشان صورت دی د دې لپاره هغه دروازه د اسمان کولاو شوې ده چې هغه چېرته هم نه ده کولاو شوې او د دې لپاره هغه ملک الله په ملایکو کې رالیږلی دی چې هغه چېرته هم ځمکې ته نه دی راکوز شوی الله اکبر یو روایت کې داسې هم راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام ابن ابي شیبه راوړی دی وایي کله چې الله دا صورت راکوز کو که نه نو ابلیس یو چغه کړه د خفګان چغه یې وهلې وه د خفګان د لاسه او د غم د لاسه چې دا کوم رحمت الله راووهه یو حدیث کې داسې هم راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي راوړی دی رسول وسلم ابی بن کعب ته ووایي وایي داسې صورت ته ونه ښیبه چې داسې صورت نه په تورات کې شته نه په انجیل کې نه په زبور کې نه په دې قرآن کې بل داسې صورت شته وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله وښایه وایي راته وایي چې ته په مانځه کې څه وایې وایي چې مانځه کې خو زه سورة ام القرآن وایم سورة الفاتحه رسول الله وسلم ورته وایي والذي نفسي بيده فهغه الله مې دې قسم ده کوم الله په لاس کې زما ساده ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلها په تورات کې او زبور کې او انجیل کې او په دې قرآن کې داسې بل صورت نشته دا هغه صورت دی دې ته سورة السلام وایي که نه مونځ حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی ابو هریره رضی الله عنه رسول وسلم وایي الله وایي حدیث قدسي دی الله وایي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما دا صورت وګورئ صورت ته مونځ وي ما دا صورت تقسیم کړی د الله وایي په دوو برخو کې یو برخه زما ده بل برخه د بنده ده ولعبدي ما سأل او بنده چې زما نه څه غواړي زه یې ورله ورکوم نو کله چې بنده وي الحمد لله رب العالمین الله وي بنده زما حمد وي او کله چې بنده وي الرحمن الرحیم الله وي اثنى علی عبدي بنده زما ثنا وي او کله چې بنده وي مالک یوم الدین الله وي مجدني عبدي زما بنده زما پاکی وي زما عزت بیان فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين بيتي كلا بندوي وإياك نعبد وإياك نستعين الله هذا بيني وبين عبدي لازم أوضى بندب منز كده أو بندتي سغواري زولا وركو بيتي كلا دي محكو اهدنا الصراط المستقيم ما تني غلا روحي الله السورة الأخيرة بقول الله إذا زمان بندد بارديوس ولعبدي ما سأل وبندتي زمان سغواري زولا وركو دا دومر عظيم الشان سورتي یو حدیث کې داسې هم راځي چې دې ته سورة الرقیه هم وایي که نه موږ دم شفا ورته هم وایي شافیه ورته هم وایي رقیه ورته هم وایي واقعه کافیه دا ټول د دې نومونه دي په صحیح مسلم کې حدیث ته ابو سعید الخدري رضی الله عنه وایي موږ په سفر باندې وتو نو یو ځای کې م پړاو واچو نو یو ښځه راله موږ پسې او ښځې دا وایي چې د دې علاقې چې کوم مشر دی هغه څه شي وله ټک ورکړی دی او نه ښه کېږي فهل فیکم من راق په تاسو کې څوک شته چې دم اچوي د دې نه دا واضح شو چې دا دم جاهلیت د ورځو نه مشهور دی دا خلک مسلمانان نه دي خو د دم سره عادت دی نو یو کس پاسېدو په منځ کې په بل روایت کې داسې واضح راځي چې په خپله ابو سعید الخدري رضی الله عنه
او د خلکو په دا ګمان هم نه و چې دله د دم دي څخه ورځي هغه په دا سورې فاتحه ووایي هغه سړی ښه شو نو هغو له ګډې بیزې ورکړې او په یې هم وڅښه نو بیا هغوی دا فیصله وکړه چې دا وخته پورې د ګډو بیزو ته به څه نه وایي لا تحرکوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم دا وخت پورې به ډېر لاس نه وړي چې پرون د پیغمبر خواله نه ورغی د رسول سلم نه تپوس وکړو چې موږ داسې کار وکړو او دا ګډې بیزې الله کړي دي چې دا به زموږ دپاره حلالي که نه رسول سلم او حلالي تقسیمي کوي او زما له به کوم برخه راکړي خو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دنه تپوس وکړو ما کان یدریه انها رقیه ده ته څه پته و چې دا دم دی هغه دا کار په خپل اجتهاد کړی دی په اجتهاد کې صحیح ځای ته رسېدلی دا صورت د دم دپاره دی ویلی کېږي دې کې شفا دی یو روایت کې داسې راځي صحیح بخاري کې دی چې ان الرجل امر له ب30 شاه د کوم سړي چې دم اچولی امر وشو دغه علاقې د مشر طرف نه چې دله به 30 ګډان ورکوي 30 ګډانې وله ورکړي نو د دې نه دا مسلم راووته دینه دا مسله راووته چې که چېرته سړی په چا باندې دم واچوي شرعي دم دا مسلې ټول روانې دي انشاءالله شرعي دم دغه کوډو منتر والا چې کوم دمونه اچوي هغه نه او په هغې څه واخېستې دا جایز دي خو شرط دی د دې نه به تجارت نه جوړوي د دې نه به تجارت نه جوړ قرآن دې لپاره ته به تجارت جوړ کړه لکه بعضو باقاعده دوکانونه کولاو کړي دي اوبه خرڅوي دم والا ګبینان خرڅوي په دې دم ویلی شوی دی په دې دا شوي دي په دې دغه شوي دي دا صحیح طریقه نه ده قرآن دې دپاره نه ته به تجارت جوړ کو دمونه پې اچوه کله نه کله که چېرته تا په چا دم واچو او څه یې دله درکړو یا تا مطالبه وکړه هېڅ خبره نه ده خو د دې نه داسې یو تجارت جوړو چې څنګه زموږ په ملکونو کې دی او بعضو نورو ملکونو کې هم بعضو خلکو ما اورېدلي وي د بعضو فیس پکې 10,000 روپۍ ده او 15,000 روپۍ ده او 6,000 روپۍ دا صرف ځان خو فیس دی یا مخکې به دی څه کوي هغه وروسته کیسه ده پوره تجارت یې جوړ کړی او بیا وایي وګوره ابو سعید الخدري نه ابو سعید الخدري د دې نه تجارت خو نه و جوړ کړی دا خو یو موقع وراله او هغه دا کار وکړو په روایت کې داسې راځي د ابو سعید الخدري رضی الله نوم پکې راغلی چې هغه پې دم اچولی او 7 پیرې پې سورت الفاتحه ویلي نو دا مسله راووته که چېرته بیماري نو په ځان باندې سوره فاتحه 7 پیرې وایه او دلته بله فایده به راته هم ذکر کړې ده ولې دوی دا ګډې بیزې د هغوی نه واخیستې نو داسې راځي چې کله دا کسان دغه علاقې ته ورلو نو دوی ولې مېلمستیا ونه کړه پړاو یې هلته واچوي مېلمستیا ونه کړه مېلمانه راشي خلک ولې مېلمستیا کوي دوی مېلمستیا ونه کړه بخیلان بیا په دغې کې رالوي زموږ مشر چې دی بیمار دی نو ابو سعید ورته وي زه به پې دم واچوم خو دومره مال به ګوره موږ له راکوي بخیل سړي سجدي شي کېښله کې دې نه بغیر کار نه کېږي ته مېلمستیا هم د مېلمنو مه کوه او بیا راشي او که تاسو کې څوک چې به موږ دم واچي نو کار دې ډېر ښه کړی دی چې لا بیا دا پکې م غواړي لکه څنګه چې موسی او خضر علیهم السلام هغه علاقې ته ورننوتو که نه هغوی له مېلمستیا نه انکار وکړو هغوی له دیوال جوړ کړو خضر وله دیوال جوړ کړو موسی علیه السلام خو ځکه بیا هغه اعتراض وکړي هغه ستا مېلمستیا نه کوي ته ولې دیوالونه جوړ د دې نه یو فایده راووته کله ناکله چاله د تربیت ورکولو دپاره بس معامله ورسره لږه سختې نه جي نرم خوی په خپل ځای کې مناسب ته ځان نه بخیل جوړ کړی ځان دې د مرۍ نه نیولی دی او خلک به تا ته خاندي راخاندي او ته به د خلکو هغه مال خورې او جي نرم خوی نو کله د تربیت دپاره به سړي ته داسې زورونه ورکې یو کړنګ به ورکې چې بیدار شه طریقه دې غلطه ده نو دې صورت کې شفا ده ورسره یاده کوي دې کې شفا صرف د بدن نه ده دې کې شفا د زړونو ده په ټول قرآن کې شفا د زړونو ده او په ټول قرآن کې شفا د بدن ده
اسی مثال به لدر کما چې یو فائدہ به تاسو ته ملاوي شي څنګه دي کې د زړونو شفا ده مثال دا ګوره مثال مونږ چې کله سوره فاتحه وایو مونږ منځ کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین څه مطلب دی خاستا بندگی کو خاستا نه مرسته کوه دې کې علاج دی سره دې کې څه علاج دی د زړه علاج دی د زړه چې والونه بني یا هارت اٹیک وته شو هغه علاج پکې شته دا خبره وشوه دم په چا باندې واچي والله دا په نصیب کې لیکلي شفا الله شفا ورکړي زه هغه نوري بیماریاں هم چې هغه معنوي دي زړونو کې دننه دي وسړی وایي چې هغه څنګه ته الله ته ایاک نعبد خاص بندګي ستا کومه د بل چا نه کوم دا د ریاکاري علاج دی دا د څه علاج دی ریاکاري او ریاکاري کوم ځای کې په زړه کې بیا ته یا الله ښه ستا نه مرسته غواړم زه کمزوری یم دا د تکبر علاج دی او تکبر کوم ځای کې بنیادي زړه دی داسې ما یو دوه مثاله درکړو دا خبره به انشاءالله راځي او یاره که سړی داسې کینې او ډډه ولګوي که نه ښه مزېداره او مخې ته ورته چین پروت وي د هغې نه م ګوټ کوي او روح بدني د انسان کنه او لګیا د یو یو ټکي باره کې خبرې کوو په ده باندې کلونه واوري بیا به د قرآن رازونه او حکمتونه بیان نشي دا خو بعض هسې مخې ته راشي سړی بیان کړي کومې چې موږ ته نه دي معلوم یا د کومو د بیانولو چې وخت نشته هغه د دې بیان شوو نه ډېرې دي هغه خبرې به ډېرې زیاتې دي کله نه کله یو تفسیر سړی ویني یو عالم تېر شوي کال نه دوه کاله مخکې ما یو تفسیر اخیستی دی او دا له نوی راوتی دا نوی تفسیر راوتی دی د سعودي عرب یو عالم لیکلی 240 جلد کې 240 جلد کې هغه د قرآن تفسیر کړی او په اوله کې دا ویلي دي وایي زه معافي غواړم د هغه کمي چې زما نه شوی دی او د الله د کلام حق څوک نشي ادا کولی خو دا یو څو خبرې دي زه به وکړم او 240 جلد کې 240 جلد کې دی معافي غواړي تیالي ځان له سوال چې چا سره مې مشارکې درس په اخره کې عفوا سورة الفاتحه کې د زړونو علاج هم دی او د بدن علاج هم دی د بدن هغه باندې موږ مثالونه هغه ورکړو سوره فاتحه کې ګوره یو څو لوی مقصدونه دي دا په ذهن کې واچوئ سوره فاتحه کې غټه مسله د توحید بیان شوې ده چې خالص بندگی به د چا کېږي د الله دا لوی مقصد دی دې صورت د هر صورت مقصد دی دغه شان ایمان په آخرت باندې دا هم د دې صورت لوی مقصد دی دغه شان عبادت څه ته وایي او د چا به کې دا مسله دغه شان هدایت غوښته د الله نه او بیا په دې هدایت مضبوط پاتې کېده دا لوی مقصد دی او د پخوانو امتونو حال ته په کوم اشاره شوې ده چې دغه حالاتو نه به ځان به لرې ساتي د هغوی په شان به نه کېږي دا د صورت مقصدونه دي غټ اوس تفصیل د نظم تفصیل به رانه بیا ډېر وخت غواړي خو په دې به اکتفا وکړو او انشاءالله زه به درته ځای په ځای بیا د صورت په منځ کې وایم چې دا دغه مقصد دی او دا هغه مقصد دی مونږ چې کله صورت شروع کوو مونږ اوله کې اعوذ بالله وایو بلکې کله چې د قرآن تلاوت شروع کوو اعوذ بالله وایو او کله چې مونږ شروع کوو ولني رکعت کې اعوذ بالله وایو دې ته په عربي کې وایي الاستعاذه یعنی پناه نیول په الله پورې الله ته سوال کول چې الله ماله پناه راکړه دا مطلب دی پښتو کې مونږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې مونږ تلاوت شروع کوو دې ته په عربي کې وایي الاستعاذه
په دې استعاذه کې چې خلاصې راته ذکر کوم په دې کې مسلمان الله ته دا سوال کوي چې یا الله ما نه پناه راکه د شیطان رټلې شوي ده ما په پناه کې وساته د شیطان رټلې شوي ده ما په حفاظت کې وساته د شیطان رټلې شوي ده ما له ځای راکه په مقابله د شیطان رټلې شوي ټولې خبرې صحیح دي زما په کارونو کې زما په ویناګانو کې زما په هر څه کې چې دا شیطان مالا زما په دین کې نقصان رانه کی او زما په دنیا کې مالا نقصان رانه کی او دې سینه چې ما منه کی دا هغه سنه د صد کولو چې الله ماته ویلي او دې سینه چې په ما باندې هغه سو کی د سنه چې زه الله منه کړی ما او الله قرآن کې وایي کنه سورة فاطر کې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی نو دشمنی ونیسئ یعنی مطمئن کېږئ مه چې موږ ته څه نشي ویلی نه ویې نیسه دشمن صرف موږ ټول وایو شیطان زموږ دشمن دی خو بیا چا یقیني دا شیطان دشمن ګڼلی دی او نیولی دی او د چا خبره صرف د خدای پورې ده موږ ځکه په اوله کې اعوذ بالله وایو په دې کې یو بله خبره هم ده په دې استعاذه کې یعنی موږ د دې خبرې اعتراف کوو چې طاقت او قدرت یوازې د الله سره دی او چې الله دې نه ساتي نو ته هېڅوک نشي ساتلی نو د دې نه دا مسله راووته آیا پناه غیر الله ته وړی شي او که نه مختصر یاد کړه ګوره پناه غیر الله له وړه ده په دوه قسمه ده پناه غوښته د غیر الله نه غیر الله کې ټول مخلوق د نه راځي که نبي دی ولی دی ګټه ونه هر څوک چې دي په دوه قسمه ده یو جایز ده دویم شرک دی یو جایز دویم شرک دی جایز دا دی چې ته یو مخلوق ته پناه ویسي او پناه ترې وغواړې په هغه څه کې چې مخلوق پرې قادر وي لکه تا پسې دشمن لګېدلی دی او ته د یو کس خواله ورشي چې ماله پناه راکړه ته ته پته چې دې سړي مخوریز دی طاقت ورسره دی حکومت کې دی پیسه ورسره ده زور یې دی واسطه یې ده کور کې ورسره ځای دی کور یې محفوظ دی نو دا قسمه پناه که ته دغه نه وغواړې د مخلوق نه دې کوي ښه ته جایز دی یا ستا د چا سره جنګ راغی او سړی په تا باندې زورور دی په تا زورور دی نقصان درکوي او بل یو کس راغی او تا هغه ته وایي ماله پناه راکړه زه به ستا نه شاته شم جایز دی ځکه چې دغه کار د دغه انسان په وس کې شتي ها په هغه څه کې پناه وړه غیر الله ته چې هغه کار صرف د الله دی نو هغه څه دی شرک دی لکه پخوا به مشرکانو دا کار کوه اوس هم کوي زموږ په زمانه کې هم کوي چې کله به دا مشرکان علاقې ته لاړو شړې ته به لاړو نو چې څنګه به علاقې ته ورننوتو دا به ووایي موږ پناه نیسو په هغه شیطانانو پورې په هغه پیریانو پورې چې د دې علاقې مشران دي چې موږ له څوک نقصان رانه کړي دا شرک دی که نه دی شرک دی لکه چې د عام نقصاناتو نه ساتل او د مصیبتونو نه ساتل دا کار د چا دی د الله کار دی نو دا په دغه کې دننه راځي دا شرک شو دا په اسې مثال دی اعوذ بالله پناه غواړم د الله نه پناه نیسم په الله پورې پناه وړم الله ته من الشیطان الرجیم د شیطان الرجیم رټلی شوي نه الشیطان دا په عربي کې د ټکې مشتق دی اخیستی شوی د شطن نه شطن او شطن په عربي کې لرې کېدو ته وایي بعوده عرب چې کله وایي کنه چې پلانې لرې شو وایي شطنه دی لرې شو یعنی د خیر نه لرې هغه ته څه ویل کېږي شیطان الرجیم یعنی مرجوم المطرود من رحمت الله رټلی شوی دیکه کړی شوی د الله د رحمت نه لرې کړی شوی پوه شوي بې که نه
بیا به که په یو ټکي نه پوهېږئ ما ته وایه ګوره موږ په دې پوه نه شو. الرجیم مطلب رټلی شوی، دیکه کړی شوی، ویستلی شوی، لرې کړی شوی، دا ټولې خبرې دي کې دننه راځي. چا شړلی دی؟ الله شړلی. د څه نه یې شړلی؟ د خپل رحمت، د خپل رحمت نه، د خیر نه. داسې وویلی شي چې دغه پیری شیطان ابلیس د دوی چې کوم مشر دی هغه شړلی شوی د اسمانونو نه هم دی، رټلی شوی دی، اسمانونو نه شړلی شوی نه دی. دا ټولې خبرې به دې کې دننه راځي. الله رب العزت موږ ته امر کړی دی په قرآن کې سورة النحل کې فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې ته قرآن لولي نو پناه ونیسه په الله پورې د شیطان رټلی شوي نه. او د امر د وجوب دپاره دی چې کله ته قرآن لولي نو لازم به په اوله کې څه وی؟ لازم به په اوله کې اعوذ بالله. ولې؟ ما دومره خبرې وکړې. ولې؟ شیطان ته منع کوي د دې تلاوت نه، دلته د ناستې نه، تفسیر نه، ترجمې نه، هر څه نه دي منع کوي. ځکه کله چې سړی تلاوت ته کښېني په ده به اګرمۍ راشي او د چا به کار پیدا شي او د بعضو په سر بوج راشي او د چا په ملا کې پړق وشي او د چا خپه کې مشکل لا پیدا شي او چا ته د بچو د ښځې مسله رایاد شي او چا ته ملګري رایاد شي. ټول د شیطان دی طرف دی، ټول د شیطان دی طرف. ځکه چې کله موږ دې فیسبوک ته یوټیوب ته کینو که نه او یا چې کوم د ټیک ټاکو بیماران دي هغه ټیک ټاکو ته کینو نه دله اګرمۍ ورځي، نه سترګې مړاوي مړاوي کېږي، نه په سر بوج راځي، نو ته کار رایادېږي، نه بچي، نه ښځه، نه سړیتوب، نه اسلام، نه دین، نه الله، نه پښتو، نه رسول، نه آخرت، هر څه تېر شي. خو چې کله د دین خبره راشي د ټولې جاهل مخې ته راشي نو موږ وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا الله د شیطان نه مو وساته چې د قرآن په دې تلاوت کې موږ ته وسوسې روانه چې قرآن په تلاوت کې شیطان وسوسې ورچي. دا خبره به انشاءالله د قرآن کې راځي، تا به منع کوي. نو ځکه ته دلته دا او دا د الله رحم دی، دا د الله رحم دی چې اعوذ بالله ویلو سره شیطان کمزوری کیږي. دا الله رحم دی. ځکه الله و اما ينزغنك من الشیطان نزغ، چې کله شیطان تا ته وسوسې درچي فاستعذ بالله، پناه وغواړه د الله نه، پناه ونیسه الله پورې. اوس که دا شیطان نه کمزوری کیدی نو بیا به څومره ګرانه وي. سره دی چې کمزوری کېږي او زموږ د دیندارۍ دا حال او زموږ دا حال بیا به زموږ څه حال وي. دا شمانځه کې موږ ودرېږو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم موږ وایو. ولې ځکه چې دی موږ ته مانځه کې وسوسې راځي. هغه حدیث کې راځي که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ذاک شیطان یقال له خنزب. دا یو شیطان دی مانځه کې سړي ته راځي، نوم یې څه دی؟ خنزب نوم یې دی. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو ځکه موږ اعوذ بالله وایو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ورسره فایده یې ده کوي شیطان. موږ وایو شیطان معنی لرې کړی شوی د هر خیر نه. نو شیطان په انسانانو کې هم شته، شیطان په پیریانو کې هم شته. عوامو ذهن کې دی کله ته شیطان وایي دوی ذهن څه ته لاړ شي؟ ابلیس ته، پیریانو ته. او خوا کې به ورسره ښه ګډ شیطان نه شي هغه ته به یې ذهن نیسي چې شیطان صرف په څه کې دی؟ هغه په پیریانو کې دی. یو خبره دا یاده کوي او دا تفصیل به راځي همدې سوره بقره کې به انشاءالله راځي. دې په چې کوم صورت دی چې ابلیس څوک الله څنګه رټلی دی، څنګه یې لرې کړی دی. خو خلاصه دا ده چې پیریان ځان له یو مخلوق دی چې هغه د اور نه پیدا شوي دي. انسانان ځان له یو مخلوق دی چې دا د خاورې نه پیدا شوي دي. ملائک او فرشتي ځان له مخلوق دی چې الله د نور نه پیدا کړی دي. شیطان چې کله وویلی شي دا شیطان په پیریانو کې هم کیدی شي، دا په انسانانو کې هم کیدی شي. ولې موږ دا ووایو شیطان مطلب دی لرې کړی شوی د هر خیر نه.
نو انسانانو کې هم کېدی شي. اوس یو سړی وایي چې انسانانو کې څنګه دی؟ نو ګوره انسانانو کې شیطان معنا د خیر نه لري، په دې معنا سره د شیطان دی که نه، یا د ده خواوشا کې چې کوم خلک دي د هغوی د طبیعت نه د ده طبیعت لرې دی، شر پکې پروت دی، شیطان نشو. لکه اوس علاقه ټوله جنگ جګړه نه کوي، غل پکې نشتی، فحاش نشتی، دا د دوی طبیعت دی، دا د هغوی خوی دی، دا د هغوی سړیتوب دی. یو پکې فحاش دی، یو پکې ډم دی، یو پکې غل دی، یو پکې جنگ جګړې قتلونه کوي، نو دی شیطان شو، لرې شو د دې خلکو نه، طبیعت یې لرې دی د خلکو د دې طبیعت نه، ځکه چې د په طبیعت کې شر پروت دی، هغوی په طبیعت کې خیر پروت دی. ورسېدی که نه اوس هم نه یې پوه. الله قرآن کې وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن، موږ د هر نبي دپاره دشمنان ګرځولي دي شیطانان، چې هغه په انسانانو کې هم دي الله وایي په پیریانو کې. اخرنۍ صورت چې موږ ختمو سورة الناس موږ وایو من الجنة والناس، هغه شیطانان که هغه په پیریانو کې دي او که په انسانانو کې دي. پیری شیطان زموږ نه پټ دی، وسوسې راځي. انسانانو کې چې کوم شیطان دی هغه موږ ته مخې ته دی، هغه موږ ته مخامخ لګیا دی، بد عمل راته ښایسته کوي، نیغې لارې نه ماړی، د شر نه راته خیر جوړ کړي، د خیر نه راته شر جوړ کړي، نو دی هم شیطان دی. د هغه شیطان سره به څه کوې؟ اعوذ بالله ووایه، الله ته سوال وکړه، هغه تښتي. د دې شیطان سره به څه کوو؟ د دې یو طریقه دا ده چې ته د سره تعلقات ختم کړي، نو تعالی نقصان درکړي. دویمه طریقه دا ده چې بالکل د بچ کېدو لار ترې نه وي، نو هسې به ورته جی جان کوي چې د شر نه ځان بچ کړي. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په انسانانو کې بدترین انسان هغه دی چې خلک ورسره ښه چلند په دې کوي چې د شر نه ځان بچ کړي. الله اکبر. چې ځان ته وګورئ، ګورئ موږ له پکار چې هر سړی ځان ته وګوري چې موږ سره چې خلک ښه چلند کوي چې دا ولې کوي، ما کې شر خو نه دی که نه. لکه یو سړی دومره شري دی، دومره خباثت پکې پروت دی چې دا خلک ورته خاندي را خاندي په دې نه چې دا سړی خوښ دی یا دی د عزت خاوند دی چې د ده دا شر موږ ته راونه راسي. نو دا په انسانانو کې د شیطانانو نه د بچ کېدو یو لار هغه دا ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا په منځ کې ویلی کېږي او فایده یې ده کوي صرف په اولني رکعت کې به یې وی، صرف په اولني رکعت کې. په دویم دریم څلورم دې کې به بیا چې ته راپاسې کله د دویم رکعت ته دریم ته څلورم ته بسم الله به ووایې، سورې فاتحه به وایې، بسم الله و سورة فاتحة، بسم الله و سورة فاتحة، اعوذ بالله و صرف په اوله کې. او د قرآن په تلاوت کې هم په اوله کې صرف اعوذ بالله وي. که ته بیا منځ کې صورت شروع کې بل نو صرف پسې وی بسم الله وایي. اعوذ بالله په اوله کې ده، بیا بیا به نه وي. بله مسله منځ کې به اعوذ بالله په پټه وی، اگر که مونږ جهري پوه شوئ، ماسخوتن مونځ دی، ماښام مونځ دی، سحر مونځ دی، الله اکبر. دعا استفتاح موږ په پټه وایو، نو بیا به اعوذ بالله دم په پټه وایي. که دا جهري مونځ او که دا سري مونځ بهر د منځه نه به دا په پټه وایو که په زوره به یې وایو. نو که تلاوت ته په زوره کې په زوره به یې وایي، او که تلاوت په پټه کې بیا به په پټه کې. او د دې ویل هغه لازم دي، کله چې ته تلاوت شروع کې نو د دې ویل لازم دي. د دې صیغه د دې ویلو درې طریقې دي. ته داسې ویلی شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا په سورة النحل کې دا صیغه راغلې ده او همدقه مشهوره ده، مشهور هم دا ده. دویم دا حدیث کې راغلي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دریمه حدیث کې راغلی امام ترمذی ابو سعید رضی الله عنه وایي چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم مانځه ته ودرېدو دعا استفتاح به وي، بیا به اعوذ بالله وي، نو داسې به وي
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه نفسهنا نفس دادي شوف تموي باربيك شوف کله منګه پچا دمه چې وګنوي چوفي کا کله وسره یعنی هوا وسته په خله باندې کله وسره نری لاړې هم لاړې شي شیطانون د قشان په سړي باندې چوف چوف کوي نو دا نفس ثا باندې دی حسین باندې نه دی ما تاسو ویلي باج ټکونه منګه پښتو کې عربي جوړ یا د عربي نوم پښتو جوړه کړي او زه ډېر خپه شم چې کله ښه عالم او قاري وینم هغه بیان شروع کوي یا خطبه شروع کوي په اوله کې دا وایي او اعوذ بالله غلط دی دا اعوذ بالله ما تاسو ویلي چې عربي کې وایي بیا په عربي کې وایي په عربي کې به پښتو نه وایي اعوذ بالله په منځ کې ته ویلی شي خپل مرضي کولی شي او قرآن تلاوت چې کې دسی به وې څنګه چې دی اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نما اريد لي ونفسه والنفس خو هغه نفس ته وایي دا لا پرې دا پروژه پکې یو واورېدو وی من همزه ونفخه ونفسه او هغه دوه قدم ور مخکې شو ونفسه دا عامه غلطي کېږي هلته عامه غلطي چې متوجه نه وي که څنګه نو صحیح دا په ثا باندې دی ونفسه او فا باندې زبر نشتی ونفسه به نه وي ونفسه څنګه به وي ونفسه او ګوره یو خبره ته بله ده کوم پښتنو ته د عربي تلفظ په نسبت د نورو قومونو ډېر اسان دی خو چې سړی لږ کوشش وکړي ځکه ګوره دا زموږ په دې خلکو کې چې څوک عربي زده کړي که نه نو هغه بیا ښه داسې عربي وایي او قرآن تلاوت او حدیثونه زمونږ ژبه الحمدلله داسې نه ده چې مونږ اوس لکه مثال کې دا پنجابیان شو او دا انډین شو دا بنګالیان شو بس داسې نور قومونه دي عجمو کې زمونږ نه لري هغوی که ډېر کوشش وکړي هو منځ کې یو ټکی نیم پکې داسې راپرېږدي چې پته یې لګي زمونږ پښتنو صرف د اردو د ژبې سره نه جوړېږي یعنی که پښتون ډېر هم تعلیم یافته اردو وایي که نه نو پته یې لګي چې دا پښتون لګیا دي څه قدرتي خبره ده نه نه ښه صحیح وایي خو بس دا ضمیر نه دی اسکا اسکي او په دې کې دی کتبه راشي او نور چې کومه ژبه پښتني زده کوي ښه صحیح زده کوي داسې قدرتي خبره ده نو ونفثه څه دومره غټه قصه نه ده چې وزن پکې اوچتول دي خو ثا به وي ښه د هغې نه بعد مونږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم البسمله عربۍ کې دې ته مختصر څه وایي البسمله بسم الله الرحمن الرحیم په امداد د نوم د الله شروع کوم الرحمن چې ډېر مهربانه دی الرحیم عام مهربانه دی یا الرحمن خاص مهربانه دی عام مهربانه دی الرحیم خاص مهربانه دی او د دې تفصیل به انشاءالله سوره فاتحه کې ښه راځي نو کله چې موږ بیا تلاوت شروع کوو نو شروع کوي به څه سره بسم الله سره ولې د دې دپاره الله موږ له تربیت راکوي یو فایده پکې ده الله موږ له تربیت راکوي چې ته هر کار ژوند کې شروع کوې نو د الله په نوم یې شروع کوه چې څه شروع کوې د الله په نوم یې شروع کوه که هغه دیني کار دی او که هغه دنیوي کار دی د دې کار شروع به د الله نه علاوه د یو باچا په نوم نه کېږي د یو قوم په نوم به شروع نه کېږي
دیو امت پنوم به شروع نه کیږي دیو مالدار پنوم به شروع نه کیږي دیو زوربر پنوم به نه شروع کیږي شروع پنوم د الله سره او کله چې اول پر وحی رااله اولنی ایتونه سو اقرا نه اقرا سو اقرا مخکسي اقرا باسم ربك الذي خلق والول پنوم د الله سره یعنی شروع د الله د نوم نوکا د وحی ابتدا دې نشي اقرا باسم ربك الذي خلق والول پنوم د الله سره نو موږ چې وایو بسم الله مطلب دا دی پنوم د الله اکته هر کار کې پنوم د الله وبس کوم پنوم د الله ډوډۍ خورم پنوم د الله نکاح کوم پنوم د الله خوځم پنوم د الله ودکېږم پنوم د الله رپاسم پنوم د الله لیکل کوم پنوم د الله تلاوت کوم پنوم د الله لوستل کوم او دې څه بیا نو دې کې مسلمان یو قسمه دی عقیده د مسلمان دی عقیده ته اشاره ده چې مسلمان په هر څه کې برکت غواړي د چا نه الله ځکه هر کار شروع کوي په نوم د الله سره اولنۍ نتیجه سره درې فایدې ذکر کوم مختصر او ذهن کې واچو هر کار چې ته شروع کوي په بسم الله سره فایدې څه ده اولنۍ فائدہ دا ده چې د دې سړي د عقیده ده چې کله دې په نوم د الله سره یو کار شروع کړي نو الله به د هر شر نه بچ کړي ورسېدې به که نه د دې د عقیده ده چې د الله په نوم یو کار شروع شي الله به دې د هر شر نه بچ کړي ورسره د عقیده ده چې د الله په نوم یو کار شروع شي الله به برکت واچي الله به درته آسان کړي الله به ستا مرسته وکړي دو نتیجې درېیمه چې په بسم الله سره د یو کار یو وینا شروع کړه رب العالمین به دې پکې د غلطېدو نه بچ کړي کاغه دنیوي کار دی او کاغه څه کاغه دینی کار دی او ځکه حدیث کې راځي اگر که سند کمزور دی کل امر ذی بال لا یبدأ فیه ببسم الله فهو اقطع هر اهمیت والا کار چې شروع شي بې د بسم الله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار بې برکت دی دا کار هغه نیمګړی هر کار چې شروع کې په نوم د چا په نوم د الله بسم الله او په دې د ژبه عادت کوي په دې د ژبه عادت کې دا عربو کې ډېر ښه صفت دی که تاسو لیدلي هغوی دا بسم الله ټکی ډېر وایي چې ته معمولي چا خپه پکې وښویږي هم وایي بسم الله څه شی ته ولیږي بسم الله په دې ځان عادت کوي او چې کله دې هر حرکت وینا کار په نوم د الله سره نو ما خو د ذکر کړه که نه په کار کې به دې برکت الله به دې مرسته کوي الله به دې د هر شر نه ساتي او الله به درته اسانوي او په دغه کار کې د غلطېدو او د ګمراهۍ نه به الله ساتي بسم الله دا با پکې راغلی اصل کې دا اسم دی او با ورسره لګېدلی ده بسم الله اصل کې د دې با تعلق د یوې خبرې سره دی چې هغه حذف شوې ده پټه شوې ده نو هغه موږ مناسب لګولی شو د کار سره څنګه لکه زه وبس کم ته بسم الله ووایي معنی دلته دا شوه هغه پټه خبره چې کومه محذوف ده هغه دا ده چې په نوم د الله وبس کم یا وبس کم په نوم د الله سره ها لیکل کې ته وایي بسم الله لیکل کوم په نوم د الله سره ها یو کاروبار شروع کې او ته وایي بسم الله یعنی شروع کوم د دې کاروبار په نوم د الله سره الله الله دا د الله هغه نوم دی چې دې ته علم ویل کېږي د الله په ذات باندې یعنی دا هغه نوم دی چې د الله چې کوم نوم او کوم صفت ثابتې نو دې نوم دپاره پکې دا په الله باندې علم د الله په دې پېژندل کېږي الله او دې باره کې بعض علماو رایم دا دی چې دا اسم اعظم دی چې دعا کې وي الله هر دعا قبلوي په دې به اکتفا وکړو ټیم ختم شو او چې تاسو ته یاد چې سبا موږ شروع د الله د دې نوم نه کوو الله نه
او ان شاء الله بیا به د سوره فاتحه تفسیر او ترجمه کو. رب العالمین دې موږ پوه کړي قرآن باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.